اهم سوال دی هغه دا دی دا رور وایي چې زه مسافر یم د خپل پلار سره او زمونږ په شریکه یا زمونږ دوکان دی د پلار دوکان دی زه ورسره پکې یم نو زما پلار هم مسافر دی زه هم مسافر یم او زما پلار دوه ښځې کړي دي نو زما مور له خرچه نه ورکوي کومه د هغې پوره کېږي او کومو ته ضرورت دی یعنې بلې ښځې طرف ته توجه ډېره ده زما مور طرف ته توجه کمه ده نو زه داسې کار کومه چې د دې دوکان نه هره میاشت زه پیسې رالم خپلې مور له لېږم پوه شوې ولې لېږي پلار یې نفقه نه ورکوي نه نفقه نه ورکوي نو دې رالېږي دا پیسې لېږي نو زما دا کار جایز دی او که نه تاسو څه وایئ تاسو خو مفتیان یې ودرېږه چې ما ته مفتیان دي که نه جایز دی که نه بعض وایي جایز دي بعض ناجایز پکې څوک وایي اتفاق هم دی لکه جایز دي ولي دا خو سیاست جایز نه دی وضاحت یې ورته وکړه دا ګوره شریک هم نه دی دا مال د چا دی دا د پلار دی ګوره ته خو لا شریک وی دا مال شریک هم نه دی دا د پلار مال دی دی د پلار سره دوکان کې کار کوي راشي اوس دې مسلې له نه دی جایز دی زوی له چې اول د قانون په دې مسله یاد کړي نه دی جایز دی زوی له چې د پلار د مال نه سره والي مګر په اجازت د هغه ځکه چې پلار دی امانتګر کړی دی په خپل مال باندې نو دی خیانت نشي کولی اول خو دا مسله یاده کړي نو چې دا پلار راولګېدو دې زوی ته حواله کو مال او دوکان چې زوی دا دوکان دا ما تا ته حواله کړی دی دا پیسې دا ګله ما تا ته حواله کړي دي نو دله جایز دی چې دی به خپل تصرف وکړي نشي امانت شو کنه لکه ته مابوز خپل دوکان ته او ما ته دا ووې چې دا ګله ما تا ته حواله کړې ده زه به خپل کار کوم کنه ځان له به کېږي 50 او 25 او 20 نشم اخیستی ځکه چې دا په ما سره امانت دی کنه نو اول خو ځان په دې پوه کړي چې دا زوی د پلار په مال کې ګوتې نشي وهلی راځو د دې مور دې قصې له نو د ده د مور درې حالات کېدی شي یوه د ده د پلار که د ده مور له خرچه لیږي خو هلته مورې قصې ډېرې کې اکثر دا بنې نه وي دوی بیا د ځان نه پکې قصې جوړوي لکه دومره خرچې ولېږلې چې پوره دا تجربه دا هغه چې چا 2 3 4 ښځې دومره پیسې ولې ولېږلې چې پورې دي خو هغه قصې جوړ نه یو هغه پلانۍ له داسې او دا اوس د هغې زوی دی نو دې د خپل مور دپاره لګیا د دې ځای نه پیسې رالیږي داسې ټیم کې لیږل دلم ناروا دي او د ده مور هم د دې پلار نه په پټه طریقه پیسې نشي اخیستی ولې ځکه چې هغه خپله ذمهواري پوره کړې ده خیال هم دی که نه دی ښه دې بچي له څه پکار دي زوی له دې ټیم کې نه څه پکار دي چې دا مور پوه کړي بارک الله فیک دا مور پوه کړه چې بس ته مور دغه پوره دي کمې چې در لېږلې دي که زیاتي ستا په زړه ډېر سوځي او ډېر دغه ورسره کوې خو تا هم دا پلار خرچه در کوي که نه هغې نه راولېږه ویلېږه ته پلار دې ګلې د تم پروت او ټولو د پراته یي خو ته راواله څه ولېږه دویم حال دا دی چې دا سړی د ښځې له دومره مال نه ورکوي چې د هغې دپاره کافي شي نو دې ښځې له جایز دي دې ښځې له چې د دې خاوند نه دومره څه والي چې خپل ضرورت به پوره کړي چا له جایز دي ټکه یاد کړي ښځې له دې سړي له ولې نه جایز دی هلک له امانت دی خو د ښځې سره خو امانت نه دی که نه د سړي دا ښځه امانت یعنې دې ته ویلي ته چوکیداري کوه زما د مال
هلک له ذمهواري ورکړې ده. ځکه ما تاسو ته وایي چې د دین ګوره هېڅ اسان نه دی چې یاره دا یو ته یو ملا سره دوه درې ورځې کښېنه او تا ته به ټولې مسلې یادې شي. او په دې باندې دلیل سره چې اخیستی شي دې ځان له ضرورت مطابق. ابو سفیان ښځه د رسول صلی الله علیه وسلم خواله راغله یا رسول الله ابو سفیان خرچه کې سخت دی او ما له دومره څه نه راکوي چې زما پوره شي او زما د بچو. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویل مال ترې اخیستی شي خو ما یکفیکي چې څومره ستا ضرورت وي په ښه طریقې سره. درېیم حال دا دی چې دا سړی خپلې ښځې له خرچه نه لیږي او ښځه به بل ملک کې ده نو د خاوند نه مال نشي اخیستی. بیا هم دې هلک له نه دی جایز چې د پلار د مال نه مال له وباسي او مور له ولیږي ځکه چې ده ته امانت حواله شوی دی. نو دی به څه کوي؟ پلار ته به نصیحت کوي بارک الله فیک په ښه طریقې سره په ادب په چوکاټ کې چې پلاره دغه مور موږ ته ناسته ده زموږ په انتظار کې ده هغې له هم خرچه ورکوه څنګه چې دا بله ستاسو یعنې کور والا ده دا هم ستاسو کور والا ده د دې هم په تاسو حق دی په طریقه په ښایسته انداز. نو که اثر یې پرې وکړو صحیح ده که اثر یې پرې ونه کړو الله به ترې تپوس کوي خو بیا هم دې زوی له نه دی جایز. نو په کوم ځای کې زوی ته ګنجایش میلاو شو د مال د اخیستو؟ یو ځای کې نشته ځکه چې غټه مسله دا ده چې دی په دې دوکان باندې څه دی ذمهوار ټاکلی دی چې ته به زما د مال څه کوې څوکۍ به کوې او دا حق د ده پلار د ده نه دی خوړلی. د چا حق یې خوړلی؟ د ده د مور د خپلې ښځې د هغې ورسره کار دی او هغه ترې اخیستی شي که هغه د دې مال ته رسېدی شي دومره څومره چې د هغې ورته ضرورت وي. پوه شوې پرې؟